هغه مخکې د دوبۍ نه راغلو نو هغه دا خبره کوله چې باقاعده مونږ سره الته کې دا کورین دي کنه کوریا والا باقاعده هغه ما ته وی چې مونږ سره یو کورین جینې و په کپنې کې وی کله چې چونکه دا کپنې کې د دې لانچ د پاره وقفه ور کوي نو وی هغه چې کله به وقفه شو درې څلور کاله مخکې نو یا زمون مسلمانان چې غیبه کار کو لګیا و غیبه نتله روټه خوراک لنچ د پاره بنتله نو دا کورین جینې چې غیر مسلم دی به قتل چې دا ولې نو د کورین جینې بیا موږ مسلمانانو نه تاسو کو زمونږ مسلمانانو رونه چې غیبه ته وی چې دا خو زمونږ د رمضان المبارک میاشت او پدې کې مونږه خوراک نه کوو بس سحر وختي خوراک کو او بیا ماخام خوراک کوو وی هغه وی چې ښا دا څنګه طریقه ده وی په خپل چې دین هغه چلی شروع کو سحر وختي چې دی بس وی د مسلمانانو په ټیم باندې به ناشته وکړه او بیا به ماخام خوراک کو وی مونږ سره بیا یو ځای اکثر مسلمانانو سره رو جماعت کو نو هغه بیا وی چې دا خو ډیر بهترین سیز دی د صحت د پاره وی چې کله هغه مونږ سره روجیونی ولې پړومبي کال باندې وی دا غینه بعد وی چې زما صحت کې خو باقاعده دومره تبدیلی راغلی را دومره تبدیلی چې چرته ټول عمر کې زما په صحت کې دومره تبدیلی نه راغلی وی دا هغه کورین جینې غیر مسلمه ده وی سلور دی که 15 کال وی او شو چې هغه مونږ سره مسلسل روجی نیسی ښه غونډه میاشه زمونږ د رمضان مبارک په احترام کې بسار وختي ناشتو کی پېشمنیو کی او بیا چې دینو ماخام مونږ سره رو جماعت کوي نو چې غیر مسلمه زمونږ د رمضان دون احترام کوي او زمونږ روجی نیسی زمونږ مسلمانان چې دي په دې باندې څه چل شوی دی زمونږ مسلمانانو له پکار دي چې دی د رمضان مبارک د میاشت روانه ده د احترام وکي او چاله چې باقاعده مالی دی روزه کې بوس موږ ته پوښتنه شروع شي چیرې د خدا شوګر دی او د ډاکټر به تویلم ني دا بیماری دا ډېر د شوګر مریضان مالی دي غټو غټو بیمارو مریضان ملي دي هغه د غونډه رمضان المبارک میاشت ده روزي نيسي نو دا میاش ضایع کول نه دی پکار پدې کې باقاعده چې دینو روزي نیول پکار دی